أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النساء آیت نمبر یوسلوی. دی آیاتونو کی اللہ تعالی دی منافقین و پات صفات بیانوی. یو څو صفات خو د دوی مخکې بیان کړو. صدا منافقین دی اللہ تعالی په آیاتونو په دې باندې استهزاء کوي، ملنډ کوي، ټوکې کوي. اے مومنانو که تاسې کله دا خبرې واورئ تاسې به دوی سره کښېنئ نه مجلس کې، پاڅېږئ به تر څو چې دوی بل مجلس شروع کړی نه وي تر هغې به تاسې دوی سره نه کښېنئ، او که ورسره کښېنئ پانه تېږئ بیا به تاسې هم د دوی په شان یئ. دا دي. او منافقین هغه په داسې مجالسو کې کښېني چېرته چې په آیاتونو باندې ملنډې استهزاء ټوکې کېږي، بلکې دی په خپل هم په دې باندې ټوکې کوي، ملنډې کوي، استهزاء کوي. دا د منافقینو د کافرانو صفت ده. مؤمن باید داسې ونه کړي. نن د دې یو بل صفت بیانوي د منافقین. دا منافقین د نبي علیه الصلاة والسلام زمانه کې ول. دوی به ظاهرا د مسلمانانو سره په کور کلي کې اوسېدل، مدینه منوره کې. د مسلمانانو سره به په جوماتو په محله کې ول، بلکې مسلمانانو سره به جهادونو ته تلل. دا منافقین. نو آسی بکله د مسلمانانو غلبه وکړه، فتح وکړه، چې غلبه به د مسلمانانو وه، نو بیا به دا منافقین ورغلل چې موږ خو تاسې ملګري وراوړئ، د موږ برخه راوړئ. بیا به په غنیمت کې په ولجه کې په هغې کې به خپله برخه غوښتله وای، ځکه موږ تاسې سره ملګري وو که نه راوړئ. او چې کله به کافرانو غلبه وکړه بیا به کافرانو ته حال ورولېږل، وای راوړئ پیسې راوړئ کار، وای ځکه پیسې راوړئ خو چې دا خو د موږ له وجې تاسې غلبه وکړه. که دا موږ منافقین په مسلمانانو کې نه وای، موږ د مسلمانانو په ډله کې نه وای، نو تاسې کله غلبه کولی شوای؟ خو موږ دلته مسلمانانو په منځ کې وو، مسلمانانو درته کمزوري کړو، نو تاسې هغه غلبه وکړه. که موږ مسلمانانو کې نه وای او موږ مخلص مسلمانان وای، له دې سره کلک درېدلي وای، بیا خو مسلمانانو په تاسې غلبه کوله. راوړئ کافرانو ته به یې ویل، بیا به یې موږ برخه راوړو. دا خو د موږ له وجې تاسې غلبه وکړه. که موږ مسلمانانو سره کلک ملګري وای، بیا خو موږ په تاسې غالبېدو که نه، بیا خو موږ په تاسې زورور کېدو که نه. راوړئ د موږ پیسې، د موږ برخه راوړو. نو دواړه خواوې بې وهلې. دا د منافقینو بل صفت ده چې مسلمانانو غلبه چې غوت وای، موږ خو له تاسې سره یو که نه، موږ خو مسلمانان یو، موږ خدای یو، موږ خدای. چې د کافرو غلبه سي بیا ورته وایي دا تاسو خو چې غلبه وکړه د موږ له وجې وکړه، چې موږ دلته مسلمانانو کې وو. که موږ مسلمانانو کې نه وای او له هغو سره کلک ملګري وای، بیا خو تاسې غلبه نه شوی کولی. او رښتیا هم چېرته هم چې مسلمانان مغلوبه کېږي، د چا له لاسه مغلوبه کېږي؟ د منافقینو له لاسه. منافقان هلته کافرانو ته لاره ګودر وښیي، یو ځای بل ځای ایسته کافران غلبه وکړي. الذین، دا منافقین هغه کسان دي یتربصون، دوی انتظار کوي، دوی انتظار باسي بکم په تاسو باندې. دا منافقین همیشه انتظار باسي، په دې سوچ کوي که خبرونه اوري که اخبار، دا سوچ کوي چې اوس به چېرته په دې مجاهدینو یو غټ بم غورځولی، داسې یو اویا اتیا نفره پکې مړ شوي. همیشه د دوی غریبان دا سوچ کوي چېرته به دوی داسې ښه ختم کړي، چېرته به دوی داسې ښه تباه کړي. دوی دا سوچ کوي. دا منافقین هغه کسان دي یتربصون، دوی انتظار کوي بکم په تاسو باندې د مصیبتونو، د تکلیفونو. فإن كان لكم فتح، نو که چېرته تاسو لره وي ای مؤمنانو فتح، کومه غلبه، کومه فتح،
من الله لجانب دی اللہ تعالیٰ نا. قالو دا منافقین وائی الم نکم معکم آیا مگنولو تاسو سر آیا مامرا شما نبوده. دا استفهام انکاری ده بلکې ولی نه موږ له تاسو سره ملګري وو خدا د تاسو په صف کې ولاړ یو راوړي برخه راوړي. وإن كان للكافرين نصيب او کچرته و کافرانو لره کومه برخه کدی کافرانو چرته کومه برخه راغله یو ګټه وکړه فائدہ یې وکړه ظاهرا چرته مسلمانانو باندې غلبه وکړه. قالوا بیا ودا منافقین ورته وایي الم نستحوذ علیکم آیا موږ غالب نه وو په تاسو ونمنعکم آیا موږ ونه ساتلی تاسو من المؤمنین له مؤمنانو نه. منافقین داسې ورته وایي وایي کافرانو ولې موږ په تاسې غالب نه وو تاسې زر کسان وئ او مسلمانان 2000 کسان نو خو د مسلمانان په تاسې غالب څوک دا زر پکې موږ دا موږ سره لرې سو ایست هغه مسلمانان هغه کمزوري سو تاسې په باندې غالب سو که نه یې په اصل کې خو موږ په تاسې غالب وکړو که موږ له دې مسلمانانو سره کلک ودرېدلي وای. مثال مسلمانان 2000 نفر بود کافران 1000 نفر بود حالی که مقابله می شد خب مسلمانان زوراور بود 2000 بود. یه 1000 نفر منافق در خانه شیشت که خانه شیشت دیگه مجاهدین کمزور شد است کافرانو غلبه پیو. نو اوس دا اصلا دا کافران چې په مسلمانانو غالب کړ چا غالب کړ دی منافقینو غالب کړه کدی کلک ودرېدل بیا خو نه غالب دي. نو دی به ورته وایي الم نستحوذ آیا موږ غالب نه وو په حقیقت کې علیکم پر تاسو موږ خو مسلمانان په تاسې غالب ولو کال ولې موږ هم ورسره وو چې موږ چې نه کېناستو ایسته مغلوب تو تاسې فتحه وکړو نو تاسې فتحه خو موږ له وجې ده. ونمنعکم من المؤمنین او آیا تاسې موږ منې نه کړئ له مؤمنانو نه له مؤمنانو نه خو تاسې موږ وساتلی که موږ له مؤمنانو سره کلک ملګري سوي وای بیا خو مؤمنان په تاسې غالبېدو کان اوس به ټول ختم وای که تاسې چا وساتلي له مسلمانانو دا موږ وساتلي. ونمنعکم او تاسې منې کړئ تاسې وساتلي له مؤمنانو. والله يحكم بینهم نو الله تعالی به فیصله وکړي ما بین دوی کې یوم القیامه د قیامت په ورځ الله به د دې کافرانو د منافقانو ترمنځ په قیامت کې فیصله وکړي. ولن يجعل الله او چرته به ونه ګرځوي الله تعالی کافرانو لره علی المؤمنین په مؤمنانو سبیلا کومه لار الله به کافرانو ته چیرته په مؤمنانو باندې لار جوړه نه کړي. دې څه معنا دې یو معنا دا ده چې دا په دنیا کې یعنی په دنیا کې به الله کافر ته په مسلمان لار ورنه کړي دی غلبې په دنیا کې به الله کافر ته لار ورنه کړي د سلطې که ورکېږي دا به د منافقینو له وجې دا غلبه او سلطه راځي خپله د کافر خپله غلبه نشي کولی. بعضې وایي نه له دې نه آخرت مراد ده. ولن یجعل الله هرګز به الله تعالی ونه ګرځوي کافرانو ته په مؤمنانو باندې لار فی الاخرت په آخرت کې به کافر په مؤمنانو باندې برلاسۍ نه لري. په آخرت کې به د مؤمنانو دلایل د مؤمنانو گواهی دا به کافرانو باندې بري کافران به ذلیل وي هغه به عذابېږي مؤمنانو باندې به دوی بره کېدی نسي او به نه ګرځوي الله تعالی چېرته هم کافرانو لره په مؤمنانو باندې سبیلا لاره تر همدې کې پورې بس ده. له دې آیاتونو نه موږ تاسو ته دا معلومه شوه چې دا کوم کسان چې د مؤمنانو د شکست انتظار کوي او یا دا تمه لري چې دا مؤمنان ذلیل سي سپک سي دا د منافقینو صفت ته عزتمند له دې چې باید سړی ځان وساتي او باید سړی په خپل ایمان کې له ځانه ویریږي عزتمند ډېر باید سړی احتیاط وکړي. دا د دنیایي و خبر نیمه خبر که څوک له چا نه خفه سي ناراضه سي هغه باید داسې نه سي په دې باندې سړی بیخي له ایمان نه ووځي د ایمان له تقاضا نه ووځي داسې باید نه شي. او بل رښتیا هم دا کافران چې په مسلمانانو غلبه کوي دا د منافقینو له وجې نه وي چې دا منافقین دلته له مسلمانانو سره کلک نه ملګري کېږي. که دوی له مسلمانانو سره کلک ملګري وای بیا دا کافرانو په مسلمانانو غلبه نه شوی کولی. نو عزتمندو په هر صورت سره سي له مجاهدینو سره د الله په لاره کې څوک قرباني ورکوي یا الله رضا غواړي له دې سره خامخا مدد کوي احسان کوي مالی وي جانی وي
نور هیڅ له وسه نه کېږي، دعاګانې ورته کوي، د زړه اخلاص کوي. هسې نه چې الله دې نه کوي په دغو کې راسو چې د موږ له وجې کافرانو غلبه نه یې کړې په دې مسلمانانو، دا د موږ د وروسته والي له وجې نه نه، دا د نفاق نښه ده چې د تا د کېناستو له وجې نه کافر په مسلمان غلبه وکړي، دا د دغو ناست سړي د نفاق نښه ده. په دې سره دا د ده د ایمان خطره ده چې ته ناست دی په کور د تا له وجې کافر غلبه وکړي. دا منافقانو به کافران چې لوی راوړي دي موږ برخه راوړي، دا خو موږ وکانه چې تاسې هم مسلمانانو غلبه وکړه. که موږ نه وای نو بیا هم کله غلبه کولی، بیا خو به موږ هم کلک مسلمانانو تاسې به ټول ختم کړي وای. نو الله تعالی دې موږ تاسې ته هدایت وکړي، الله تعالی هم دې دنیا او آخرت سعادت نصیب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله دا قرآن کریم ترجمه و تفسیر خپل حضور قبول منظور یا الله که زیادت نقصان شوی کوم معافي وکړه. یا الله له نفاق د شقاق او له بدو اخلاقو نه خپل حفظ امان کې وساته. یا الله اخلاص و صفایي و سچایي نصیب کړه. یا الله د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړه. بچیان لورګانې زامن ټول راته نیکان صالح کړه. حاضر مجلس باندې خپل فضل و کرم ظاهري باطني ټولو ناروغیو څخه عافیت ورکړه. صلی الله علیه وسلم.